سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. گزارش مختصر از سمینار علمی و تحقیقاتی تحت عنوان مسئولیت معلم، جنگ فکری و راه حل‌های آن توسط اداره علمی و تحقیقاتی کلمات با هماهنگی آمریت معارف ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل. در این سمینار علمی که حدود 700 تن از معلمین مکاتب و مدارس و محصلین حضور داشتند، ابتدا با آیات آرامبخش الهی آغاز گردید. سپس محترم محبوب الرحمن رحمانی آمر معارف این ولسوالی برگزاری چنین سمینارها را مهم خوانده فرمودند برگزاری چنین سمینارها تأثیرات فراوان داشته و باید ادامه یابد. البته در این مدت این پروگرام ما تأثیرات خاص خود داشته و داره، ولی باز هم کفایت نمیکنه و این پروگرام باید وسیع‌تر و بزرگتر نه تنها در معارف و نه تنها در مکاتب و مدارس، باید از طریق شوراها یک کمپاین عامه و یا آگاهی عامه راه اندازی شود که تماما مردم به خصوص والدین شاگردان هم از این مستفید شوند. در ادامه سمینار محترم شیخ الحدیث محمد شیرین ولسوالی قره‌باغ نیز بیانات مفید را ارائه نموده و در راستای جور کردن سیرت و صورت جوانان، معلمین و شاگردان با سنت و ارشادات اسلام عزیز تأکید کردند. و در آخر جناب محترم شیخ الحدیث شمس الهادی صاحب پیرامون مسئولیت‌های یک معلم، جنگ فکری و بیداری اسلامی صحبت‌های ارزنده‌ای را ایراد نمودند که خلاصه از بیاناتشان قرار ذیل است. کفار میلیون‌ها دلار برای گمراه کردن و غفلت مسلمانان به مصرف می‌رسانند و غافل کردن مسلمانان آرمان و آرزویشان میباشد. د دې لپاره چې مؤمنان او مسلمانان کفار غافل وګرځوي په زرګونو وسایل دوی په کار باندې اچولي دي چې د منګه ځوانان د منګه مسلمانان رونه د په غفلت کې وي او دوی غافل وګرځي، په دې باندې په میلیونونو ډالر مصرفوي، لګیا دي د مؤمنانو او د مسلمانانو د غفلت لپاره قسم وسائل کاروي چې د منګه ځوانان او مسلمانان دا غافل وګرځي. کفار همیشه کوشش میکنند تا مسلمانان را به غفلت بیاندازند، اما صفت یک مسلمان بیداری است نه غفلت. غفلت دا د کفار خواهش ده. کفار همیشه دا کوشش کوي چې مؤمنان او مسلمانان دا په غفلت کې واچوي. همیشه دی پاره دا کوشش کړی دا او کوي، خو دغه غفلت دا د مؤمن صفت نه ده. الله تعالی مؤمن ته راحت ورکړی، د راحت دپاره یې وخت ورکړی، د خوب دپاره یې وخت ورکړی ده، د هر څه دپاره یې وخت ورکړی، خو اما د غفلت لپاره مؤمن او مسلمان ته وخت نشته ده. مؤمن او مسلمان باید دا د همیشه دپاره دا بیدار اوسیږي، دا باید غافل اونه اوسیږي او د غفلت په خوب باندې ویده نشي. جوانان باید علومی را فرا گیرند تا سبب سربلندی امت اسلامی گردد. بلکې ځوانان مو باید داسې علم، داسې علوم حاصل کی که هغه د مدارسو محصلین دي، که هغه د مکاتبو محصلین دي، که هغه د انسټیټونو محصلین دي، که هغه د پوهنتونونو محصلین دي، داسې علوم باید زده کی چې هغه د اسلامي امت د ارتقا سبب ګرځي،
هغه د مسلمانانو د نفع دپاره وي او داسې علم دا بیا په درجه د فرض کفایي کې ده او دا هغه علم ده چې الله رب ذوالجلال انسان ته به اجر ورکوي. معلم مسلکی باید تربیت اخلاقی شاگردان خود را در اولویت قرار دهد. معلم باید اخلاص و مهربانی داشته و به اصول اداره احترام بگذارد. معلم چې کله درس کوي دای باید ډیر په اخلاص سره درس وکوي او دای باید کوشش وکوي چې دغه خپل ځوان شاګرد متعلم سی ورته ناست ده دا سره لدی چې دای تدریس ورته کوي په اسلامي روحیه باندې سنبال کی په داسې اسلامي روحیه باندې سنبال وګرځوي چې آینده کې امت اسلامی ته خدمت وکوي امت اسلامی په باندې افتخار وکوي نو دا یو صفت ده په معلم کې چې دا یو بهترین صفت. در پایان نثار احمد اعتمادی به نمایندگی از اداره علمی و تحقیقاتی کلمات از تمام اشتراک کنندگان تشکری نموده و اهداف و کارکردها و دستاوردهای اداره مذکور را معلومات ارائه نموده و همچنان از جوانان و عموم اشتراک کنندگان خواست تا از مقالات، نوشته‌ها و برنامه‌های مفید این اداره استفاده کنند. اداره علمی و تحقیقاتی کلمات که متشکر از علمای نخبه و جوانان ورزیده کشور به حدود 2 سال می شود که آغاز به فعالیت نموده است و از بارزترین و اساسی ترین اهداف این اداره مبارزه بر علیه الحاد و بیدینی می باشد. اداره علمی و تحقیقاتی کلمات به 3 زبان دری، پشتو و انگلیسی فعالیت می نماید و در راستای موضوعاتی مهم و اساسی و موضوعاتی پیرامون الحاد و بیدینی و نظریات باطل تا کنون صدها مقاله و صدها بخش نوشته است که جوانان عزیز می توانند جهت آگاهیش خود و جهت معلومات خود و جهت بیداری خود به وبسایت این اداره مراجعه نموده و از داشته های علمای کرام و نویسنده های زبده کشور استفاده نمایند. در اخیر مسئولین معارف و تمام اشتراک کنندگان از برگزار کننده سمینار علمی تشکر نموده و قدردانی نمودند. بهترین غونډه و او دین مسلمانانو او د خصوصا د مدارس او استادانو او شاګردانو ډیر څه زده کړل. الحمدلله چې دا غونډه په اسلامي جامعه کې ډیر قوي رول لري، خصوصا چې دا سمینارونه استادانو ته ورکړل شي، د مدارسو محتمینو ته، د مکاتب امرینو ته سمینارونه ورکړل شي ترڅو د سمینارونو د دوی نور هم ترقیات وشي او آگاهی حاصله کړي او دوی د خپل دغه وینا بیا د خپل شاګردانو ته مدارسو کې ورسوي. نو دا الحمدلله ډیر قوي رول لري. همچنان سمینارها در حقیقت برای مسئولین ادارات تعلیمی هم از مدارس یا مکاتب حتی به سطح پانتونها و بسیار مفید واقع می شود و امروز ما بسیار برداشت های عمده و کلیدی را از این سمینار کردیم که در حقیقت سطح علمی ما را، طرز تفکر، اندیشه و فکر ما را در ادارات بالا میبره. جلسه با دعای خیر به اختتام رسید. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما